رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای و اهل النار خمسه، پنځه قسمه خلک دا جهنمیان دي، دا به جهنم ته ځي. پنځه کارونه دي چې چا کې پیدا شو دا به سیده جهنم ته ځي. یو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الضعیف الذي لا زبر له، یو هغه ضعیف انسان چې د هغه هېڅ عقل نشته او هېڅ طاقت یې نشته. دومره ضعیف انسان دی چې نه ځان دپاره مصلحت د دنیا لټولی شي او طلب کولی شي، نه ځان دپاره مصلحت د آخرت طلب کولی او لټولی شي، نه دنیا ګټلی شي نه نیک اعمال کولی شي، هېڅ طاقت یې په نیکو اعمالو باندې نشته. یو ده. دویم هغه انسان والخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خانه، دویم هغه خیانتګر انسان چې هره دروازه د خیانت دته راښکاره کېږي دا خیانت کوي، هر ځای کې چې د په خیانت باندې لاس بریږي دا خیانت کوي. اگر که وړوکې خیانت باندې ولې لاس بر نه شي خو بیا هم دا خیانت کوي. د یتیمانو په مالونو کې خیانت کوي، په ناب تول کې خیانت کوي، د مسلمان سره خیانت کوي، قولی او عملی خیانت کوي. او دریم هغه انسان ورجل لا يصبح ولا يمسي الا وهو يخادعك عن اهلك ومالك، دریم هغه انسان چې هغه ټګ انسان دی، دوکهباز انسان دی، دوکه ورکوونکی انسان دی. سار او ماښام په دې کوشش کې لګېدلی دی چې هغه د یو مسلمان سره دوکه وکړي، د یو مسلمان سره غدر وکړي. بل دا. څلورم نمبر وذکر البخل او الکذبه، بل لاس راوي شک کوي چې څلورم نمبر نبی صلی الله علیه وسلم یا د بخیل ذکر وکړو، د بخل او یا د دروغو ذکر یې وکړو چې چا کې بخلي یا څوک دروغ وایي دا انسان به جهنم ته ځي، دا جهنمي دی. او پنځم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والشنزیر الفحاش، بل هغه بد اخلاق انسان چې هغه فحاش دی، فحش خبرې کوي، فحش مجلسونو کې کینی، کنزلمار دی، خولې فوچه ده. دا پنځه کارونه دا پنځه قسمه خلک چې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا اهل النار دي، دا جهنمیان دي، دا به جهنم ته داخل